افغان پوځیان بیرته هیواد ته راغلل، ملا یعقوب ورته دندې ورکوي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. هند ته د پوځي زده کړو په موخه تللي 20 محصلان افغانستان ته ستانه شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي هغه 20 محصلان چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال د پوځي زده کړو لپاره هند ته تللي وو افغانستان ته ستانه شول. دغه وزارت خبرپاڼه کې ویلي افغانستان ته ستانو شو محصلانو ژمنه کړې چې په هر حالت کې د هیواد دفاع لپاره چمتو دي. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې تیرو څو میاشتو کې لسګونه نور پوځي محصلان هم افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د پوځ په لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. دفاع وزیر ملا یعقوب ویلي چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی او هر مسلکي افغان ته به حکومت کې او په ځانګړې توګه دفاع وزارت کې دنده ورکړل شي. هغه ویلي بهر کې په زده کړو بوخت افغان پوځیان د خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او کله چې له زده کړو فارغ شول نو هیواد ته دې راشي ترڅو په سترو امنیتي برخو کې پر دندو وګمارل شي. بلخوا پوتین وایي افغانستان کې د القاعده په ګډون نړیوالې ترهګرې ډلې فعالیتونه زیاتوي. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې پوتین زیاته کړه چې موږ په کابل کې د افغانستان له واکمنانو سره اړیکه ټینګه کړې او موږ پوهیږو چې د سترو اقتصادي پروژو د ترلاسه کولو پلانونه شته چې کولی شي اقتصادي ثبات رامنځته کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په افغانستان کې وضعیت خورا ستونزمن وباله او ویل چې مسکو به له کابل سره اړیکو ته دوام ورکړي. پوتین دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په مسکو کې د یو شمېر هیوادونو له جګبوري امنیتي چارواکو سره په کتنه کې وکړي او ویل په افغانستان کې وضعیت ډیر ستونزمن دی خو موږ هم د حل لارې د موندلو لپاره هر څه چې په وس کې مو وي ترسره کوو. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.